حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ د پلار نوم رباح او د مور نوم حمنه دی او د حبشي اوسیدونکی دی او مکه مکرمه ته راغلی و. د مور هم وینځه وه او دا بلال رضی الله تعالی عنہ د رنګ تور و او بدن نری و، نری وچ دنګ او بدن تور. بعضو روایاتو کې راځي وي دا سر دا ویښته داسې ګونجي ګونجي او د مکې یو سردار عبدالله ابن جدعان د هغه غلام او دغه ګډي او بیزې به سره ولي. چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې وحی نازل شو او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په ایمان راوړ هغه مرګتیا وکړه، نو بیا به نبی علیه الصلاۃ والسلام د مکې نه بار مینا طرف ته یو ځای و، هلته یو غار و، په هغې کې به نبی علیه السلام او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ دواړه ناست او نبی علیه الصلاۃ والسلام به ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته دین اسلام هم ښودو او دغه رنګې د شریعت موافق د اسلام موافق چې کومې مشورې وي هغه به دواړو کولې. هلته به غار کې د خلکو نه پټ ناست. نو دی بلال رضی الله تعالی عنہ دغلته دی غر کې بیزې سره ولې ګډې بیزې. نو داسې د غرمې د ډوډۍ ټیم شو، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام دته آواز وکړو، یا غلامو ای هلکه هل فی شاتک لبن، ستا په دې ګډو بیزو کې سپی شته دی چې مونږ له راکې مونږ ترې وڅکو. نو بلال رضی الله تعالی عنہ ورته وویل وی زما ټولې بیزې خو وچې دي، په دوی کې خو پی نشته دی، یوه بیزه پکې د هغه معمولي غونته پی کوي خو هغه خو زه ځان له ولوشم او ویسکم، په هغې زه خپله ګزاره کوم. خو نبي علیه الصلاۃ والسلام یې پېژندو، ځکه دا بلال رضی الله تعالی په مکه کې پیدا شوی دی. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام خو یې پېژنده چې دا د لوی خاندان سړی دی. ابوبکر رضی الله تعالی هم پېژنده چې دا قریشي دی. نو دې ګډې کې د بیزه کې خو معمولي غونته کې پی دی او هغه زما دپاره دی، زه ځان له ولوشم او ویسکمه، خو نن زه تاسو په خپل ځان باندې غوره کومه، نن خیر دی تاسو وسکئ، زه دې وږی پاتې شم، زه به ګزاره وکړم. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل وی هلکه هغه کومه بیزه ده ته یې دې خوا راوله. نو بلال رضی الله تعالی عنہ لاړ، دغه بیزه چې کومه لنګه بیزه وه هغه یې د سټه ونیوه، د نبي علیه السلام خواله یې راوسته. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته ویل وی مرګري راځه. بلال رضی الله ته ویل وی ته چې په کوم لوښي کې دا بیزه لوشي هغه لوښی یې خوراکه. نو داسې د لرګي یوه کاسه وه، هغه یې نبي علیه الصلاۃ والسلام ته ورکړه. نو حدیث مبارک کې راځي وی نبی علیه السلام د بیزې په دې غولان داسې لاس ووخو چې ووخو نو شروع یې وکړه، نو هغه کاسه یې د پیو ډکه کړه. چې کله کاسه د پیو ډکه کړه نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ابوبکر رضی الله تعالی ته ورکوي دا وڅکه، هغه ته نه د الله پاک پیغمبر اول ته وڅکه. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه کاسه د پیو په سر راواړوله ویسکل پی. بیا چې کاسه بیزې ته ونیوله بیا یې د پیو نه ډکه کړه، نو ابوبکر رضی الله تعالی ته وویل اوس ته وڅکه. ابوبکر رضی الله تعالی هغه پی وڅکه. نو چې بیا یې ورته کاسه ونیوه نو بیا یې د پیو ډکه کړه، نو بلال رضی الله ته وویل هو لکه اوس ته دا پی وڅکه. بیا بلال رضی الله تعالی هغه پی وڅکلو. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورله دعوت ورکړو، وی هلکه وی ته یو کار نه کوې؟ وی څه وکړمه؟ وی زه د الله پیغمبر یم، په ما باندې ایمان راوړه که نه. نبی علیه السلام ورله دعوت ورکړو، زه د الله پیغمبر یم، ته په ما باندې ایمان راوړه که نه. نو بلال رضی الله تعالی ته مقصد دې څه دی؟ ویل څه غواړي، خبره څه مقصد دې راوړی دی؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل ځم چې لا اله الا الله، لایق د بندګۍ صرف یو الله دی، د لات او د منات نه کیږي، یو الله کوونکی دی، د لایق د بندګۍ صرف دغه یو ذات دی. دغه یو خبره مې تاسو ته راوړې او محمد رسول الله، زه د الله سیما رسول یم. بلال رضی الله تعالی عنہ فرمایل په دې خبره کې خو د رښتینوالي ځکه شته دی چې دا بیزې دا پی ډېر وکړو، دا خو دومره پی نه کوي، خو 3 کاسې پی وکړو، داسې چل دی. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل دا د هر پیغمبر معجزه وي، د هر یو پیغمبر معجزه وي، او دا زما معجزه وه چې الله تبارک وتعالی تا ته وښودله.
بلال رضی الله تعالی ته وی زه پتا باندې ایمان راوړم، زه دا کلمه وایم لا اله الا الله محمد رسول الله، مسلمان شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی بلال ایمان خو دې راوړو، وګوره چاته غږ ونه کې، دا خبره پټه ساته، ابتدایي وخت یې اسنه چې مشکلات راته جوړ کې. بلال رضی الله تعالی فرمایي ټیک د چاته غږ نه کومه. ګړي بيزي چې کوړه وشړلې، اوس عبد الله ابن جدعان چې کوم د سردار او مالک وو، هغه چې ګړو بيزو ته وکتل، اوس ګړي بيزي داسې سربي دي، مړی دي، تشي پورته پراته دي. اوس هغه لنګ بيزي ته وکتل، داغه غلان زدا سي د پيو بیا را پړسېدلې ده. هغه مالک ورته وی بلال زما په خیال چې زید مونته دی ښا ساری دی بغډیر خپل ماړه کړی دي، زید مونته بیا د پاره چم ګډه بيزي شړې دغه طرف ته شړه، خو بل چاته خیا مګوره ګډه بيزي دغه طرف ته شړه. بلال رضی الله تعالی عنہ فرمایلو ښا روزانه به بلال رضی الله تعالی دغه طرف ته بيزي را شړلې، او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د ابوبکر رضی الله تعالی سره په پټ کې ناستو، او شریعت په ازدکو، دین اسلام په ازدکو، د خلکو نه په پټه باندې. خو یو ورځ د خانه کعبه نه طواف کو غیر چا پیرا، نو چې کله طواف کو بلال رضی الله تعالی کنا، نو په خانه کعبه کې به بوتان پراته و، دا حرم خو د بوتانو ډک وو. نو بلال رضی الله تعالی داسې غیر چا پیرا وکتل، نو په نظر نه راتلو، نو داسې توکانې په یو بوت باندې ورته کړی، په یو بوت لاړې ورته کړی، وی توپ شو په تاسو د لعنت شډیر خلک گمراه کړي دي. اوم خو خلک په خپل لاسو باندې جوړ کی، او بیا درته سجدي کوي، او بیا در نظامن غواړي، او مالونه غواړي، او مصیبتونه درنه ایمان لري کا سوالونه درنه کوي. نو اوم خو په خپل لاس باندې تراشي، اوم درنه بیا حاجتونه غواړي، وی توپ شو پتا د لعنت شي، باغی بوت لاړې ورته کړی. دې چاولې دو چې چاولې دا خبره ابو جهل ته وکړه، وی هغه بلال غلام نه دی، دا عبد الله ابن جدعان هغه غلام. ها دا خبره ابو جهل ته چا وکړه، وی دا بلال غلام نه دی، دا عبد الله ابن جدعان چې کوم غلام دی، هغه نن دا چلو کو په حرم کې په بوت باندې لاړې ورته کړی. ابو جهل وی ښا ابو جهل چې د خبرې نه خبر شو، راغی په عبد الله ابن جدعان پسې رده چې کوم مالکو، وی تم صاحب شوی نعوذ بالله، دوی به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بی دین وی، نو چې داغه په څوک ملګری نو دا بی دین شوی دي. نو عبد الله ابن جدعان ته ابو جهل وی تم صاحب شوی، او تام لات او منات او غزا دې پرې خودل، او د محمد د رب بندګي دې شروع کړه. نو عبد الله ابن جدعان ورته وی دا څه خبرې کوي، دا تا چا ویلي دي، په ما باندې دا شک مکوه، او کوس غواړم نو سلو خان بدو خپل بوتانو په نوم باندې قرباني کما، زه خو دا غوي دومره عزت کوم، او ته ما ته چې تعالی منات پرې خپل بوتان دې پرې دي. نو ابو جهل ورته چې تا نه دي پرې، نو ستا دې غلام ولې پرې دي؟ څنګه زما غلام پرې دي؟ وی ستا غلام نن په مکه په حرم کې په بوت باندې لاړې ورته کړې دي، نو چې دې صاحب شوی دی د غلام دومره څنګه هیڅ همت کې دی چې مالک اجازت نه خدا سره ستام لاس ته ځکه کنه هغه صاحب شوی دی. وی ښا زما غلام دا چل کړی وی، او عزت نه خبر اوس په زه خوښ شم. روایتو کې راځي عبد الله ابن جدعان چې ردکم سردار په دې ظلمونه شروع، خبر په مکه کې خوره شو چې بلال ایمان راوړی دی په نبی علیہ السلام، صحابي شوی دی، بس ظلمونه په شروع کړو. نو په مکه کې یو سردار او ډیر ظالم دا غنوم امیه ابن خلف، دا امیه راغی او عبد الله ابن جدعان ته ویلو دې ته مال راکړه، دې ته نشي سمولې، دا بلال ته مال راکړه، دا ته نشي سمولې، مال راکړه. هغه ورته ویل دا مصیبت زمانه لري کته واله. نو امیه ابن خلف دا بلال رضی الله تعالی عنہ واغس چې وای غستو، هغه چې بیا کوم ظلمونه کړی دي تاریخ لیکي، تاریخ وای پښګو کې به سم لو، پښګو کې د مکه پښګو کې او د عربو څومره تیز نور دی، هغه چې انسان ویني فتح ورته لګي، وای په دې سړک باندې په پیزار کې په دې غرمه کې خپنه شي کې خو دې د پیزار د تلې ویلي کوي، او پیزار ته چې هغه شګه راتن نشو په غرمه کې کنه د خپې د پولې کې دومره ګرمه شګه اخور وريږي تاسو د مکه ګرمي هډه زیاته ګرمي ده. نو بلال رضی الله تعالی به سارات وستو په دې سره غرمه کې دا شګه چې د اور په شانتي بسري شوی وي د سی په تودي وي، په دې باندې به دا بلال رضی الله تعالی وسلم او تودي غټ غټ تیګي به راوغسته په دې سینه به تکي خو دي یو دا چې د عملای د شګلو جوخته ورشي، او دویم دا چې د پاسه غاړي د تیګي مسیزي
هغه شګو به بلال رضی الله تعالی د بدن نه کمیس لر کړو او لغړ به په سملولې او چې دا غینه به را پاسو واړه به پسې کړلو په مکه په کوڅو کې به د روانو هغه په خاندل او چغې به والی او د بلال رضی الله تعالی د خلینو بس صرف یو आवाज خطو احد 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 یعنی داسې حالت ورلور کو چې د یو لوب غونته سیستم نه جوړ کو بلال رضی الله تعالی چې په کم طرف ته دو واړو پسې کېدل خندل به ټوکې به پسې کول بلال رضی الله تعالی فرمای په خپل وې دا صغره نه د صغره دا صغره چې دنو دا د وسپن یو کمیس دی او دی بدن ته داسې داخله کوه چې کړي کړي جوړه چې دا توره په اثر نه کوي اسه وسپنی بلال رضی الله تعالی فرمای وې دا صغره به غرمو ته یې خوونه چې دا به نور تک سره کړه ګرمه به کړه نو دوی به زما بدن ته راواچوله چې زما بدن ته به راواچوي زما بدن به ټول تڼاکه شو پولې به پیودري بدن به تڼاکه شو پولې به پیودري داسې ظلمونه بیا دوی بلال رضی الله تعالی سره کول یو ورځ دا بلال رضی الله تعالی په تودو شګو سملولې دی او په دې سینې ورته تیږي دي او دا امیه ابن خلف بدبخت ورته ولاړ دی چې کوم مالکو او وړو ته وی راځي پکانو ولې ماشومان راځي او کانو باندې ولې او خان دی پوري دا لوی میلې جوړ کړی دا بلال رضی الله په مخ ته پروت دی په شګو کې د داسې یو میلې جوړ کړی یو ټوکه جوړ کړی واړه راغون کړی دي په دغه طرف باندې ابوبکر رضی الله تعالی تیریدو ابوبکر رضی الله تعالی چوکتل کنه د امیه ابن خلف ته وی ته په دې به کس باندې ولې درو ظلم کوي دا غریب ستانه څه غواړي دی خو د چا د ایسوم نه دی دا خو یو غلام دی بې کسه دی غریب دی ته ولې په ده باندې دا ظلمونه کوي نو امیه ابن خلف ورته وی دا څه چې ورسره کېږي دا ستا او ستا د ملګري د وجې نه ورسره کېږي دا ستا او ستا د ملګري چې کوم دی محمد صلی الله علیه وسلم دا د سره د ستاسو د وجې نه کېږي او کو خلاصولی شو جو خلاصې کا ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی خرڅینا خرڅینا ویولې نه خرڅومه په دبه تسکای امیه ابن خلف ورته بخندا شو په دبه تسکای دی خو د اس بیګاروم نه دی په کوڅو کې ګرځي دغه یو چې غوي چې احد او حد خو لیونه دی په دسکای ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل بس ته پرې زما پکار دی خرڅومه وی پسوې خرڅای په درې اوقیه باندې پسو اوقیه باندې په درې اوقیه په یو اوقیه کې سلويخ اشرفي وي سلويخ دینار دا دینار د سرو زرو پیسې ده نو په درې اوقیه باندې خرڅومه یعنی په یو سل او په شل دینار باندې خرڅومه بلال رضی الله ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایي دا زما شو وامه غستل دا پیسې په درله زر کما بلال ما تر اپریدا چې څنګه ابوبکر رضی الله تعالی عنہ واغس کنه امیه ابن خلف په خندا شو وی ابوبکر ډیر ګران دی واغس قسم په الله کو په یو اوقیه دی غستنه امید درکو خدا تا په یو اوقیه غس دغه دومره بیکار سره چې په یو اوقیه ملم درکو تا په درې اوقیه واغستو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی اے امیه قسم په الله کو په سل اوقیه دی راکو نه هم درنه اغستو ته درې اوقیه وای قسم په الله کو دا بلال دی ما ته په سل اوقیه راکو هم درنه اغستو او دا خیر دی کو دا بدنی تور دی خیر دی کو دا بدنی تور دی هو قلبه قلب ذهب د زړه خو د سرو زرو جوړ دی د زړه د سرو زرو دی د ز پیژنم چې دا د کم مقام انسان دی تاسو نه پیژنئ چې څنګه واغستو د بلال رضی الله تعالی ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ابوبکر وې ځان لدی واغستم او کو الله لدی واغستم کو ځان لدی اغستم ابوبکر کار را تخې چکومې درله زمیدار درله کوم ګډي بيزي درله سروم او کوستا نور څه خدمت دیالي مزدوري چې هغه درله کوم خیراته کار دی را تخې کو ځان لدی اغستم او کو الله لدی اغستم نو ما زما رب پرې دا بیا ما زما رب پرې دا ابوبکر رضی الله عنه فرمایل بلال ما ځان نه اغسته ما الله اغسته او دغه الله په نوم باندې آزاد ته آزادي الله ابوبکر رضی الله بلال رضی الله تعالی راغی ابوبکر رضی الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره اذا الله پاک پیغمبره بلال می واغست د امیه ابن خلف نه بلال واغست نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ابوبکر یوازې بین اخلی ما به کې د ځان سره شریکای ابوبکر دا سعادت یوازې به ته ناخلی ما پکې د ځان سره شریک کا چې د بلال یو مخستی او یو زمای د بلال یو لاستی او یو لاس زمای ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په خندا شو وی د الله پاک پیغمبر خو ما آزاد کړی دی
او خو ما آزاد کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی ابوبکر سیدنا واعتق سیدنا، ابوبکر خو زمون سردار دی او زمون سردار بلال آزاد کو، زمون سردار بلال آزاد کو، بلال خو زمون سردار. نبی علیہ السلام دومره خوشاله شو. ګوته مړه شوې زمانه مخکې که نه، نو دا مې در سره واده ده چې زه به بله ښځه نه کوم. د ټولو لومبې هجرت چې دی که نه، دا ابو سلمه رضی الله تعالی عنه کړی دی. ابو سلمه رضی الله تعالی عنه د ټولو لومبې هجرت دغه کړی دی. او هجرت داسې آسان کار نه و، دا ګران کار و. د ابو سلمه رضی الله تعالی عنه بیبي وه ام سلمه رضی الله تعالی عنها، او د دوی یو زوی و، د هغه نوم سلمه و. دوی یو هجرت ښځې او خاوند دواړو حبشې ته هم کړی و، او بیا د حبشې نه چې راغلو نو دویم هجرت مدینې منورې ته وکړو. نو دا ابو سلمه رضی الله تعالی او د دې ښځې خاوند ډېره عجیبه واقعه ده. دوی دواړه په یو بل مین هم ډېر زیات و، ډېره زیاته مینه وه د دې ابو سلمه او د ام سلمه رضی الله تعالی عنه. یو ځل دواړه ناستو که نه، نو دا ام سلمه رضی الله تعالی عنه ته څه وایي، دا ښځه ورته څه وایي، وایي ای ابو سلمه، خپل خاوند ته وایي، وایي راځه نن یو خبره کوو. وایي څنګه؟ وایي خبره دا کوو که نه، کو چېرته زه مړه شوم ستانه مخکې که نه، نو ته به زما نه وروسته بله ښځه نه کوې، او که ته زما نه مخکې مړ شوې که نه، نو زه به بل خاوند نه کومه چې جنت کې دغه دوه په دوه یو. دا مشوره یې وکړله. نو دا ابو سلمه رضی الله عنه ته څه فرمایي، دا خاوند یې ورته وایي، وایي ای ام سلمه، که ته مړه شوې زما نه مخکې که نه، نو دا مې در سره واده ده چې زه به بله ښځه نه کوم، دا مې سره واده ده چې زه به بله ښځه نه کومه. خو که زه ستا نه مخکې مړ شومه، نو ته بل خاوند وکړه، ځکه چې ته ښځه یې، نو په تا به ډېر تنګ وخت تېرېږي بیا، نو زما دا پیرزو نه شي چې زما د مرګ نه پس ته تنګ ژوند تېروي. ته ښځه یې، ته زنانه یې، نو ستا ژوند به ډېر لنډ تنګ وي زما نه بغیر. نو ته ځان له خاوند وکړه چې ژوند دې لنډ تنګ نه وي. او ها زه سړی یم، زما بلې ښځې ته ستا نه پس ضرورت نشته دی. دومره یو بل سره مینه و مینه ښه. نو کله چې دې ښځې او خاوند هجرت کوو مدینې منورې ته که نه، نو د ابو سلمه رضی الله تعالی چې روانېدو، نو دا خپله ښځه ام سلمه یې ځان سره روانه کړه. نو چې دا روانه کړه، نو د ام سلمه رضی الله تعالی عنها د کور خلک چې موږ د ده خرګنۍ چې کومه وه، هغه راپاڅېدل چې موږ د خپله خور څه په تا خرڅه کړې خو نه ده، مخکې د ځان سره حبشې ته به وسته او اوس دې مدینې ته روانه کړې، ولې دا موږ په تا خرڅه کړې ده کو چې په خپله چېرته ګرځې ګرځه، خو دا به ځان سره نه بیایي. نو ښځه یې پاتې کړه. ام سلمه رضی الله تعالی فرمایي ما چغې والې چې زه د خاوند سره ځمه، وي دوی زه د لاسو نه ونیومه په زور یې په راښکلو کور ته بوستم، د ده سره به نه ځي، زه یې پاتې کړمه. چې پاتې کړم خپل د غېږې ماشوم را سره و، په دې کې د ابو سلمه زما چې کومه خرګنۍ وه، ابو سلمه رضی الله زما د خاوند کم خاندان چې و، هغې راغې وی چې تاسو زمونږ د هلک نه جینۍ پاتې کړه، دا بچی ورسره زمونږ دی، دا ورسره زمونږ دی. وی زما د غېږې نه هغوی ماشوم بووستو، نو خاوند رانم لاړو، د غېږې ماشوم یې رانم بووستو. وی یو کال به ما په کور کې جړل، نو چې سهار به شو زه په مکه کې بار ته راووتم، سارا ته به لاړمه، نو په سارا کې به د کیکرو د بوټو د لاندې ناست وم، ما به چغې والې جړل مې په خپل خاوند پسې، چې خاوند رانه مدینې ته لاړ او بچی رانه دوی بوسته، ما په سارا کې وی جړل. یو کال په دې طریقه تېر شو. په هغې سارا کې یو سړي په ما نظر شو، ما ته وی چې خورې ته ولې جاړې؟ ما ورته چې په خپل خاوند پسې جاړم. وی چې ستا خاوند کوم ځای دی؟ ما چې مدینې ته تللی دوی پسې ما پرېږدي نه. هغه زه د لاس را ونیوم را روان یې کړم. وی زما د پلرګنۍ کور چې کوم هغوی ته چې ظالمانو په دې ولې ظلم کوئ چې دا په خپل خاوند پسې خفه ده پرېږدئ چې ځي مدینې منورې ته که نه. نو هغه ورته وایي چې زه زموږ اجازت دی بوځه پسې. وایي دلته کې زما پس خرګنۍ پسې راغی چې دې له دا ماشوم ورکوي، د غېږې ماشوم دی تاسو ته کور ته راوستی. وایي ماشوم یې رالم راکړو، چې ماشوم یې راکړو، وایي زه په اوښ سواره شوم، مدینې منورې ته یوازې روانه شوم. مدینې منورې ته اوس یوازې ځمه. الله سوچ وکړئ هغه لږ مزل نه دی، تقریبا 4.5 کیلومتره مزل دی. مدینې منورې ته روان شوم، په اوښ ناست یم، د غېږې ماشوم را سره دی، په اوښ ناست یم، یوازې په دې غرمه کې روان یم. وایي چې د تنعیم یو مقام ته ویل کېږي تنعیم، وایي چې هغې ته ورسېدم که نه، نو په دغې ځای کې دغلته یو مقام دی 2 میله فاصلې سره. وی هلته کې یو تن عثمان ابن طلحه، هغه څه په دې اوښ یوازې ولیدم. ما ته وایي چې خورې څه کوې؟ پېژندم یې که نه، خو یو علاقه کې پاتې کېدو. وایي ما ته وایي چې ام سلمه څه کوې؟ ما ورته وایي چې زه په خاوند پسې ځمه. ما ته وایي چې څوک دي در سره یوازې؟ ما ورته وایي چې لا والله الا الله و بني هذا، نه ما سره څوک نشته دی، قسم په الله ما سره هېڅ څوک نشته، لا هېڅ څوک را سره نشته، والله یو را سره الله تبارک وتعالی دی، لا والله
قسم په الله ما سره هیڅوک نشته الا الله یو را سره الله دی و بني هذا دا وړو کې بچي مې دغه کې ما سره څوک نشته واځ روانه ما یو عثمان ابن طلحه چې زما دا خبره وریده کنه چې قسم په الله ما سره یو الله دی یو مې دا بچي دی هیڅوک را سره نشته هغه داسې غریب نیول شو د سترګو کې وښ کړاله ور کافر دی لا ایمان نه دی راوړی ښا عثمان ابن طلحه رضی الله عنه دغه ټیم کې ایمان نه دی راوړی د سترګو نه وښ روان شوی او د اوخ دی موار ته لاس کو داسې او د اوخ نه مخ کې روان شو وی تبا وی چې ستړی به شو داسې نو اوخ به پکې نه وي ماته به خوري کوزه شته وی زه به د اوخ نه کوزه شوم او اوخ به بوسته یو ځای کې به اوتړه ځان به د ونې په سوري سم لاستو نو بیا به اوخ راوستو ماته به کېناستو زمانه به لري لاړه خوا به مخ کو ماته به چې اوخ ته وخېجه اوس کافر دی لاخه زه به چې اوخ ته وختم هغه بیا د اوخ موار ونیو 4.5 کیلومتر لار عثمان ابن طلحه پیدل واله او دی په اوخ باندې وی چې کله موږ مدینه منورې ته نږدې شو کنه او د قباء علاقې د ونې منې داسې ښکاره شو د آبادي ښکاره شوه نو یې ما ته وویلو چې ستا خاوند په دې کلي کې پاتې کېږي دغلته به یې عمومي او زه په اوښ باندې دغې ځای ته لاړه شه وی زه هلته رالم او عثمان ابن طلحه د دغې ځای نه پیدل مکې ته واپس لاړ الله ام سلمه رضی الله تعالی فرمایل وی قسم په الله د عثمان ابن طلحه په شانتي شریف انسان ملا تر اوسه پورې نه دی لیدلی دا سینې کمل انسان لا مان دل کافر او د دې بدله ولا بیا الله تبارک وتعالى وروم کړه دا عثمان ابن طلحه بیا ورسته مسلمان شوی هم دی ایمان راوړو بیا کنه هغه زمانه داسې و چې د کفارو په زړه کې دومره حیا او غیرت او عزت و پردی زنانه د مکې نه روانې په اوښ باندې مدینه منورې ته رسي 4.5 کیلومتر پیدل سفر کې خو هغې د زنانه ته به برندې کتلي کافر د ایمان نه دی راوړی راشي اوخ ورته کېنی وی اوخېجه ورته په خپله تې سیټ ته لاړ شي ودرېږي چې کله اوښ ته وخېجي بیا راشي موار ونیسي او پیدل تې روان شي هغې زمانې په کفارو کې هم دومره حیا او عزت غیرت پکې الله تبارک وتعالی زموږ د ټولو حیا او عزت او غیرت نصیب کړي نن سبا مسلمان کم حد ته رسېدلی دی د یو مسلمان په بل مسلمان دومره اعتماد شته چې زما دا خور لور به د دې کور نه دی کور ته په عزت بوځي دومره د یو مسلمان په بل مسلمان اعتماد پاتې شوی دی دا زما په ګاون کې پاتې کېږي زه به نه یم دی به زما د کور حفاظت وکړي دومره اعتماد د مسلمان په مسلمان نه دی پاتې شوی ولې نه دی پاتې شوی ځکه دا مسلمان د اعتماد دی نه نن سبا دی نه حقیقت دا دی نو دا ولې موږ دې حد ته رسېدلي یو دا موږ کمې بې حیایۍ ته رسېدلي یو هر انسان له دا پکار دی چې پردی زنانه ته وګوري د دې زنانم خاوند شته د دې زنانم زما په شان غیرتي رور شته د دې زنانم زما په شانتې غیرتي پلار شته دی د کومې خور ته چې زه په بد نظر ګورم نو د دې رور کو خبر شه به څومره خفه کېږي خو زما خور ته څوک په غلط نظر وګوري زه به څومره خفه کېږم ولې دا سوچ نه کوو مونږ ولې دا فکر مونږ نه راولو دا کومه زنانه چې ما سره خبرې کوي په موبایل کوي په ټلیفون کوي په بله طریقه کوي ووایه په ذهن کې که نه وایه که زما خور لور د چا سره کوي زه خبر شم زما په کوم حالت خیر دی دا قمقله دی نه پوهېږي نن مسلمان د اعتماد نه دی پاتې شوی خشیت الهي نه دی پاتې شوی د الله نه یره نه ده پاتې شوی معاشره به هله سمیږي چې کله موږ په ذهن کې دا خبره راولو چې الله ما اینی الله زما خبرې اوري زه په توره تیاره کې ما په توره کوټه کې ما په یوازې ځای کې ما د ټولې دنیا نه پټ شم خو د الله نه به څنګه پټېږم چې کله دا فکر موږ ته راغی که نه چې ما الله اینی ما الله اوري چېرته به هم د دې انسان نه ګناه ونه شي چېرته به ګناه ونه شي خو مسله دا ده چې دا د ژبې خبره ده او زړه نه ده تسلیم کړي چې کله زړه دا تسلیم کړه که نه چې ما الله اینی الله ما اوري بیا به چېرته هم دا انسان ګناه ونه کړي خو دا موږ په ژبه وایو الله ما اینی او الله ما ګوري او بیا چې یوالي شو بیا په ګناه باندې دغه کو نو خبره مې دا کوله چې دا عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه ام سلمه رضی الله تعالی فرمایي وایي زه د مدینې منورې ته ورسولم خو ماته په بره باندې نه دي کتلي نو دا هجرت څه اسان کار نه و نو لومبی هجرت بیا ام سلمه او ابو سلمه رضی الله تعالی عنه کړه مدینې منورې ته بیا یو صحابي د عمر رضی الله تعالی عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی اذا الله پاک پیغمبر خلق هجرت کوي نو زم هجرت کوم مدینه منورې ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل او عمر تم هجرت کولې شي اذا الله پاک پیغمبر ان داخله خو په پټه پټه زینو زبم زم په پټه باندې
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایله او عمر په پټه وځه مدینه منورې ته ځان ورسوه زه خو په پټه نه ځم زه خو په پټه نه ځم نو نبی رسول الله څه کوي بس زه یو کار کوم توره راواغسته او لاړه خانه کعبې نه طواف وکړو او چې طواف وکړو نو دا توره د تیک نه راوستې او کړه سره ورته ای خلکو ما ته وګوره زه عمر یم کو څوک مې نه پیژنې نو زه څوک یم زه عمر یم کو څوک مې پیژنې خو پیژنې مې کو څوک مې نه پیژنې وګوره ما ته زه عمر ابن خطاب یم خلک ورته ویل موږ دې پیژنو کنه څه چل دی مدینه منورې ته روان یم هجرت کوم کو پچا کې طاقت مخې لراشي کو پچا کې زور ما من کینو مخې لراشي عمر هجرت روان دی ځکه چې خلک په پټه د مکه نه وته کنه نو د دې هجرت کنه عمر له بیا مخې له سو ورتلو مخې له سو نه شو ورتله لا دم هجرت کو بهر حال د نبی رسول الله هجرت واقع به ان شاء الله پر روانه جمعه باندې کو الله تبارک وتعالى د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین مطلب می دا د سیرت د بیانولو مقصد دا دی چې دا اسلام موږ ته په ډیرو تکالیف را رسیدلې دي په ډیرو مصیبتونو را رسیدلې دي په دې کې خزه خاون جدا شوی دي په دې کې د غیګو ماشومان جدا شوی دي په دې کې د زنانو یو وخت په یو وخت پورې بل وخت په بل وخت پورې تړل شوی دا یو خوروان کړی شوی بل خوروان کړی شوی په منځ بوټ وټی شوی دا سمامه قتل کې د ماته ډېر تکلیف راکو او په دې ځای کې ډېر واجبه غونته واقعه راغلی و د یمامي قبیله سردار او داغه نوم سمامه بن اسال و دا سردار د یمامي قبیله چې د نبی رسول الله والسلام ډېر سخت دشمن او د نبی رسول الله ګوستاخ هم و د نبی رسول الله ډېر سخت ګوستاخی کوله ډېر ناکار دشمن او د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام د ګوستاخی نه تنگ راغی کنه د بد رد ویلو نه نبی علیه السلام تنگ راغی نو صحابه کرام ته فرمایل وی دې خو چې کم ځای ولید نو دې قتل کړي دا سمامه قتل کړي د ما ته ډېر تکلیف راکو نو د دې غزانه چې کله صحابه کرام واپس راتلو نو دا سمامه په لار باندې روانو مکه مکرمه ته د خپل علاقې روانو مکه مکرمه ته نو صحابه کرام چې او فی جند چې دا خو هغه سمامه ده چې کم نبی علیه الصلاۃ والسلام ته کنځلي کوي کم چې د نبی علیه السلام سره دشمن دی کم چې نبی علیہ السلام فرمایلی دی قتل کوي راشه یوازې روان دی چې گرفتار کو نو صحابه کرام چې د غزا نه واپس راتل د پلار باندې گرفتار دی گرفتار کو د غزا نه چې راورسېدل نو دیم د ځان سره راوست نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایلی د الله پاک پیغمبره د یمامي قبیله چې کم سردار او سمامه هغه تاسو چې کنځري ډیری کوي اته چې په بدو باندې ډیری یادي د الله پاک پیغمبر ژوندې همونیول د مراوست وستا مرزي چې تور سره سکه هغه سره وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایله چې ته سمامه وی او زه سمامه ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایله د مسجد نبوي پر استن پورې اوتاړه د استن پورې اوتاړه صحابه کرام د پستان پورې اوتاړو شپږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سار منزل چې راوته د پستانه پورې تړل شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل کیف حالک یا سمامه سمامه څه حالت دی شپه په خیر وته څنګه چل دی او څنګه مسلمانې کې کنا د سمامه ورته وویل ویو خبر زما واوره کو چرته قتل کوي مې نو قتل مې کا کو وجن مې نسمه کا ومه وجنا قتل مې کا زما معمولی سره نه ما د یمامي قبیله سردار يم ډیر غټ نوم دی را باندې کیږي خلک به وي چې د یمامي قبیله سردار یو وجه معمولی سره نه زما په مر دی نوم کیږي نو کو وجن مې نو ومه وجنا نوم بدی وشي او دغه خبره دا ده او چرته فدیه غواړي نو راته وایي څومره فدیه دې پکار ده چې هغه درل راولېږم روح قبیلې سردار یم ډېرې پیسې به نه درکړو خو فدیه غواړي او درېیمه خبره دا ده چې کو ازادۍ مې او احسان را باندې کوي نو ته به وینې چې زه بیا د احسان بدله څنګه ورکوم ستا به ډېر شکرګزار یم ستا به ټول عمر احسان من یم او د دې احسان بدله به درله ډېره غټه درکړم نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایل مخکې تلار غلې د سار مونږ وکړو بس صحابه کرام خوار شو ورسته رسوله صحابه کرام په مسجد نبوي کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره کوم اعمال کوي دی ورته ګوري هغه چې د نبی علیہ السلام کوم ادب کوي کوم احترام کوي کوم عزت کوي د هر څه په خپل سترګو باندې ګوري دې مشوراله شپه تیر شو دې مشوره باندې د سار منځله نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته بیا کې نه تاسو کوي کیف حالک یا سمامه سمامه حالت کې څه څنګه سوایي دا ورته هغه درې خبرې دي اته درې خبرې دي او قتل کوي نو ډېر غټ نوم دی را باندې کېږي د لوی قبیلې سردار به قتل کوي خلک به ډېر په لوی نوم سره یاد کړي
او که فدیه غواړي نو ووایه چې خپل قوم ته سوال جواب وکړم چې څومره پیسې غواړي چې هغه درله راوړي. او که ازادۍ مې نو احسان به راباندې وکړي ته به وګورې زه د احسان بدله بیا څنګه ورکړو. نبي علیه السلام ورته بیا غږ ونه کړو. نبي علیه السلام اخلاق مبارک و. که زه ورته ووایې نو موږ ورته څومره بدې ردې ویلې وي. ها یو پل ته دې راته کنزل کولو بدې ردې دې راته ویلې اوس زما په غریب کې بیا داسې نیغې نیغې خبرې کوي بیا نیغې نیغې خبرې کوي. نبي علیه السلام ورته هېڅ ونه وایي. لاړ بیا د سحر لمونځ وکړو. صحابه کرام خپل اعمال وکړو. خو ثمامه ګوري ښه دا 3 ورځې او دا 2 ورځې چې تېرې شوې دا دی ګوري. نبی علیه السلام ته هم ګوري صحابه کرامو ته هم ګوري چې څنګه اعمال کېږي څه طریقه ده. په 3مه شپه باندې چې نبی علیه السلام د سهار مانځه نه راوته که نه نو بیا یې نه تپوس کوي وایي کیف حالک یا ثمامه. ثمامه حالت دې څه دی څه وایې؟ وایي هغه 3 خبرې دي اکه 3 خبرې دي. خو ازادۍ مې نو لوی نوم دې راباندې کېږي. او که چېرته فدیه غواړي نو ووایه چې څومره فدیه دې پکار ده چې هغه درله درکړم. او که ازادۍ مې احسان به راباندې وکړي د دې ډېر احسان بدله به ډېره غټه درکړم. صحابه کرام په انتظار و چې نبي علیه الصلاة والسلام خو مخکې د مرګ حکم کړی چې کوم ځای خو ولیدی دی قتل کړي. او نبي علیه الصلاة والسلام ورته 3 ورځې مهلت هم ورکړو ځکه د نبي علیه الصلاة والسلام طریقه دا وه چې هغه به 3 ورځې مهلت ورکاو. یو کار کې مشوره ورکوله چې 3 ورځې پکې ته سوچ وکړه فکر وکړه. په هر کار کې نبي علیه السلام 3 فیرې ورکولې نو 3 ځله مهلت ورته هم ورکړو. مخکې هم د ده د قتل حکم نبي علیه السلام کړی و. صحابه کرام په دې انتظار و چې اوس به نبي علیه السلام فرمایي چې اخوا بوځئ سر ترې مې ووهئ قتل یې کوي دې نه سمېږي. خو نبي علیه الصلاة والسلام چې څنګه مونځ وکړو که نه نو ثمامه ته متوجه شو قد عفوت عنک یا ثمامه. ای ثمامه ما ته معاف کړې. صحابه کرامو ته وفرمایل دې پرانوي چې ځان خپل کلي ته پرېږدوئ چې دې ځي دې ما معاف کړو پرېږدوئ. صحابه کرامو حیران شو چې ګوره نبي علیه الصلاة والسلام خو چېرته دومره مهلت چاته نه دی ورکړی. 3 ورځې مهلت هم ورکړو نبي علیه الصلاة والسلام ده ته مخکې هم د قتل حکم کړی و. او اوس نبي علیه السلام فرمایي چې پرېږدوئ ځه. چې ثمامه یې څنګه پرېښودل که نه دی روان شو. روان دی اخوا یو د مدینې منورې نه بهر یو صحرا و هغې ته لاړ چې هغې ته ورسېدو غسل یې وکړو. چې غسل یې وکړو څه ګوري چې بیا را روان دی بیا مسجد نبوي ته را روان دی. نبی علیه السلام ورته فرمایله که ته بیا واپس رالې ته خو مونږ پوهېږو خو دې ځکه نه وایي د الله پاکه پیغمبره دا ځل چې واپس رالم که نه ما ته کلمه ووایه دې له راغلی یم. زه دې له راغلی یم چې ما ته کلمه ووایه دا لاس مبارک پرې راکړه. د نبي علیه السلام په لاس کې خپل لاس کېښود او کلمه وویله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. او بیا ورته وویل چې د الله پاکه پیغمبره ما ته په کلیو کې بدترین کلی ناخوښه کلی چې هغه مدینه منوره وه. ستا د وجې نه زما دا مدینه هم بدې شوله ستا د وجې نه زما دا مدینه هم بدې شوه دومره مې د دې نه نفرت او ما ته په بدترینو مخونو کې ستا مخ و زما ستا د مخ نه ډېر زیات نفرت و. د الله پاکه پیغمبره واوره قسم په الله چې په مخ د ځمکه راته خوښ کلی اوس چې د هغه مدینه منوره او په مخونو کې راته خوښ مخ چې د الله پاکه پیغمبر هغه ستا د مخ مبارک دی. ما دا 3 ورځې ولیدل دا زه په ستر پورې تړلی یم خو دا 3 ورځې ما کتل چې تا او ستا د صحابه کرامو اعمال څنګه دي. موږ خو څه لیدلي نه وو موږ خو د اسلام نه ناخبر وو. دا خو ما هر څه په دې جومات کې په خپلو سترګو ولیدل. هغه د نبي علیه الصلاة والسلام د اخلاقو نه متاثر شو چې د الله پاکه پیغمبر ما درته کنزل کړي ما په پت نوم یاد کړی خو ما ته ته میلو شوی ما ستا مرګ خپل فخر محسوس او ما خپل فخر ګڼو. خو د الله پاکه پیغمبر ستا د سر دشمن ما تا ته مې کنزل کړي وو 3 ورځې راته تا د اسلام پیش کړو ما ترې انکار وکړو بیا دې معاف کړم چې زه کور ته ځه بیا دې معاف کړم چې کور ته ځه. د الله پاکه پیغمبر داسې اخلاق صرف د الله د پیغمبر کېدی شي د بل چا نه شي کېدی. دې نه یوه مسله دا معلومه شوه چې کله انسان مسلمانېږي اسلام راوړي د هغې نه اول غسل کول داسې دي مستحب طریقه. دې وجې نه دی هم لاړه اخوا صحرا ته څه یې وکړو غسل یې وکړو. بهرحال دا د نبي علیه الصلاة والسلام اخلاق مبارکه و. دا اخلاق د نبي علیه السلام د یو مسلمان سره نه وګورئ. دا ثمامه په دې ټیم کې مسلمان نه و دا کافر و څه عام کافر هم نه و د نبي علیه السلام بدترین دشمن و.